والله چې د تا عمل حرام دی، د تا هر پیسه حرام دی، د تا ناسته ولاړه حرام دی، د تا دا کار او روزګار او کردار حرام دی. دا لکونه، دا 100 لکه، دا 15 لکه، دا 40 لکه چې تی په هوټل مصرف کوې، والله چې په ورځ د قیامت کې د ذرې ذرې حساب به الله دې نه کوي. هغه غریب چې د تا په کلي کې پروت تا د هغې پوښتنه کړې نن ته د خپل زوی واده په هوټل کې کوې، هلته هغه فضول خرچي، هلته هغه نارواوې، یو څه و بل څه، ته ولې هغه فقیر، هغه د تا جومات، هغه د تا مدرسه، هغه د تا په کلي کې دیوال شریف کونډه، بیا دته ته حلال وایې. ټول عمر دې په نارواو کې وګټل، ټول عمر دې په حرامو کې وګټل، اوس راسئ یو شی او بل شی، نو خو ځکه همداسې په نارواو کې درنه ځي که نه، همداسې په نارواو کې ځکه درنه ځي چې حلال نه دي، حرام دي، په حرامې طریقې سره دې ګټې دي. چې مسکین ته خبره شي، فقیر ته خبره سي، یو داسې یو څوک وي چې کونډه وي، یتیم وي، هېڅ نه پیدا کوي چې تا ته لاس ونیسي، تا ته لاس ونیسي، ده ته خو دا جایز دی، ځکه څه نه پیدا کوي، بیا 100 روپۍ ورکوي، 10 روپۍ ورکوي. او چې کله د تا د زوی واده شي، کله چې د تا د زوی واده شي، دا لکونه، دا 100 لکه، دا 15 لکه، دا 40 لکه چې تی په هوټل مصرف کوې، والله چې په ورځ د قیامت کې د ذرې ذرې حساب به الله دې نه کوي. والله چې الله دې دغې ذرې ذرې پیسې پوښتنه به الله دې تا نه کوي. هغه غریب چې د تا په کلي کې پروت تا د هغې پوښتنه کړې نن ته د خپل زوی واده په هوټل کې کوې، هلته هغه فضول خرچي، هلته هغه نارواوې، یو څه و بل څه، ته ولې هغه فقیر، هغه د تا جومات، هغه د تا مدرسه، هغه د تا په کلي کې دیوال شریف کونډه، بیا دته ته حلال وایې. ټول عمر دې په نارواو کې وګټل، ټول عمر دې په حرامو کې وګټل، اوس راسئ یو شی او بل شی، نو خو ځکه همداسې په نارواو کې درنه ځي که نه، همداسې په نارواو کې ځکه درنه ځي چې حلال نه دي، حرام دي، په حرامې طریقې سره دې ګټې دي. کومه طریقه چې قرآن او حدیث ما او تا ته ویلې، په هغه طریقه باندې ما تر اوسه ما او تا پیسه نه ده ګټلې، نو ځکه په نارواو کې چې په هوټل کې واده کوم. ولې د تا په کلي کې هغه غریب فقیر چې په خاورو کې لوړېږي، ولې د هغې لاس نیوی نه کوې؟ د تا په کلي کې هغه جومات، هغه ګرد او هغه غبار چې کله باران شي سسیږي جومات، د هغه ولې نه جوړوې؟ هغه د تا مدرسه چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن او د حدیث طالبان پکې پراته دي، خوراک نه پیدا کوي، هغې ته یې ول نه ورکوي. څه ضرور چې ته په هوټل کې واده کوې، والله چې د تا عمل حرام دی، د تا هر پیسه حرام دی، د تا ناسته ولاړه حرام دی، د تا دا کار او روزګار او کردار حرام دی، په حرامه د ګټلي او په حرامه لاړه. حاصل د ټولو خبرو دا دی، د ما او د تا کسب، د ما او د تا روزګار ته شریعت احترام لري، د رسول الله په حدیثو کې ډېر ښه احترام ورته راغلی. الله ته خوښ انسان هغه څوک دی چې کسب کوي، کسب کوونکی انسان الله ته خوښ دی، خو چې حلال وي.